د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زه احسان کمال یم. په کاناډا کې د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارې خپرونه ده. موږ په تېره خپرونه کې د کډوالو ځینې ستونزې راخیستې وې او د حل په موخه مو له مختلفو نهادونو او له اشخاصو سره خبرې کړې وې. موږ به په موجوده دې خپرونه کې هم د کډوالو ستونزې راخلو او حل لار به ورته لټوو. هیله لرم چې زموږ دغه خپرونه هم تر پای شی به وګورئ او ملتیا مو وکړئ. کاناډا له افغانستان سره په زرګونه میله واټن لري چې له همدې له امله یې کلتوري او ژبني توپیرونه هم زیات دي. که یو څوک په افغانستان کې پیدا او لوی وي او اوس په کاناډا کې وي، زیاتره یې د ژوند لار غلطه وي او خپل اهداف ورڅخه هیر وي. یو نوی راغلی کډوال کاناډا ته څه ډول کولی شي خپل اهداف تعقیب کړي او په ټوله کې یو نوی راغلی کډوال څه ډول کولی شي خپل دیني او ملي ارزښتونه وپالي. دا مسله هم له میلمه سره شریکوو. بیا راګرځو، ملتیا مو وکړه. زما په خپل نظر د دې لپاره د ټولنو رامنځته کول ډیر زیات ضروری دي. موږ داسې نشو کولی چې په انفرادي شکل سره د خپل وطن ملي ارزښتونه چې څه شی دي، فرهنګي ارزښتونه چې دي، دا وپالو. یعنې په یوازې سر نه کیږي. د ټولې دنیا خلک چې دلته راغلي دي کاناډا ته، که هندیان دي، که اوکراینیان دي، که بنګلادیشیان دي، دا چېرته چې زه اوسم دا د بنګلادیشیانو ساحه ده. تاسو باور وکړئ هره میاشت، تقریبا هره میاشت دوی یو فرهنګي مناسبت لري. په هغه کې د دوی کنسرتونه یي، په هغه کې د دوی لباسونه خرڅېږي، په هغه کې دوی یو بل سره ویني. اکثریت دلته یي په ملي مسایلو، په فرهنګي مسایلو په دې خبرې سره کوي. خپل لباسونه، خپل نور تولیدات چې د دوی دي، که یې زیورات دي، که یې د لرګو ځینې د دوی خپل صنعت ده، دا خرڅوي. یعنی دوی هم کاروبار پې باندې کوي، هم یې پالي. نو د دې لپاره د ما په خیال تر ټولو مهم شی دا ده چې موږ فرهنګي مرکزونه ولرو. متاسفانه دا زه اوس دا مې یو وارې مخکې دا خبره کړې وه، اوس دا بیا وایم، په تورنټو کې موږ داسې فرهنګي مرکز نه لرو چې واقعا فرهنګي کارونه دې وکړي. موږ صحیح ده مرکزونه لرو، هغه د سیاسي فعالیتونو لپاره دي ډیری، یا د صرف له مهاجرو سره د مرستو په خاطر دي. که نه، موږ فرهنګي مسایلو ته اصلا موږ توجه نه ده کړې. ګورئ تر اوسه پورې زه دلته یم، دا د ما تقریبا 2 کاله دلته اوسو. په 2 کلونو کې ما نه دي لیدلي چې د افغانانو یو عادي اقل یو فرهنګي دغه دی، فرهنګي شو دی. نو دا به څنګه کېږي؟ دا خو بې فرهنګي مرکزه دا نه کېږي. زموږ تاسې ادي اقل مشاعرې پکې کولی سو، ځینې هنرمندان پکې راټولېدلی سي. زه ما نه دي لیدلي تر اوسه پورې چې په تورنټو کې د دغه داسې یو موسیقي دي چې واقعا افغاني موسیقي دي، که نه، دا نسته دي. دا په دې باندې کېږي چې موږ فرهنګي مرکزونه ولرو او د هغو له لارې موږ موسیقي پاللی سو. دلته هنرمندان شته دي، د موسیقي آلات خپل پاللی سو، خپل شعر پاللی سو، خپل نور فرهنګي مناسبتونه مو چې دي دا ټول پکې پاللی سو. ما ارزو دا ده چې فرهنګي مرکزونه رامنځته سي. درنو لیدونکو، بله مهمه ستونزه د نویو راغلو کډوالو د ژور خفګان ده. له خپل وطن لرېوالی، له خپلې کورنۍ له غړو لرېوالی او همدارنګه په وطن د بد اقتصادي وضعیت یو نوی راغلی کډوال دې ته اړ کوي چې د ژور خفګان او سټرس ښکار شي. یو نوی راغلی کډوال څنګه کولی شي په پرمختللو هیوادونو کې ځان له ډپریشن یا له ژور خفګان وساتي؟ ورځو دا مسله د همدې برخې له متخصص پوښتو. بیا راګرځو، ملتیا مو وکړه. درنو وطنوالو، د رواني فشار د کمولو د لارو په باب 15 برخیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. دا پروګرام د هغو افغانانو دپاره دی، مخصوصا د هغو افغانانو دپاره چې خارج ته نوي راغلي. پروګرام د کیسې په شکل ترتیب شوی تر څو
عملی تطبیق یې په ژوند کې اسانه شي. او کیسه ده د حمید او حمیدې او یو بل څوک چې دوی سره په خبرو اخته وي هغه کاکا زړسواند دی. اول د حمید او حمیدې په باره کې. حمید خوشحاله نه ښکاري، د ډېرو خبرو حوصله نه لري، خوب یې زیات شوی، اشتها یې کمه شوې، سپورت ته یې د لاسه نه کېږي، انګلیسي کورس ته د زړه په زور ځي، د کور لوړې کرایې، کم عاید، بیکارۍ، ناروغه ورور، په وطن کې پاتې کورنۍ او د وطن په حالاتو ډېر ځورېږي. حمیده چې د حمید د کورنۍ غړې ده تل په ویره کې وي، لکه چې حتما به کوم لوی مصیبت پیښیږي، وارخطا وي، هر څه ترې هېرېږي، تلیفون مې څه شو، کیلي مې چېرته کېښوده، ژر په ژړا او غوسه کېږي، یعنې تخریش پذیره ده. د خپل ټولنیز موقف د لاسه ورکول، د ماشومانو او خپلې راتلونکې په باب تشویش او په وطن کې د ناروغه پلار په باب ډېره ځورېږي. کاکا زړسواند یو با تجربه سړی دی او همداسې چې لقب یې دی زړسواند هم دی، دوی سره په خبرو اخته کېږي. کاکا ورته وایي وارخطا کېږئ مه، داسې لارې چارې شته چې په خپله خپل سټرس کم کړئ او آرامي او خوشحالي مو ترلاسه شي. کاکا وایي هغه سټرس چې کله ناکله پیښیږي د ژوند لپاره ضرور او ګټور دی. کله ناکله چې سټرس پیښ شي ګټور دی، اما که سټرس تکراري او دوامداره شي بیا د ډېرو ناروغیو او فکري کمزوریو لامل کېږي. ډېرې ناروغۍ او فکري کمزوري. کاکا وایي د خوشحاله او کامیابه ژوند د جوړولو لپاره چې دا د هر مهاجر آرزو ده، نوي وطن ته راغلي، د خوشحاله او کامیابه ژوند د جوړولو لپاره د رواني فشار د کمولو طریقې باید زده کړل شي. نو کاکا وایي چې زما په اند دغه ستاسې اوسنی رواني فشار تنها د ورځنیو ستونزو له کبله نه دی. حمیده او حمید حیران شي. کاکا موږ خو نور ستونزې نه لرو. کاکا ورته وایي نه بچیانو، ستاسو د رواني فشار یوه برخه عادتي عکس العملونه دي، عادتي عکس العملونه. دویمه برخه یې د حالاتو او حوادثو تعبیر او معنا او دریمه برخه یې د ځان په باب د ماشومتوب څخه راپاتې تصورات. حمید او حمیده نور هم حیران شي، وایي چې نو څه وکړو؟ کاکا ورته وایي اول باید د ځان په باب پوهاوی زیات کړو او پلټل وکړو تر څو مبالغوي منفي تصورات پیدا او اصلاح کړو. وروسته د هغې نه به بیا د بدن او اعصابو د آرامولو تمرینونه وکړو او بیا وروسته د هغې به په خپل ځان او خپل ژوند کې نوی نظم راولو. حمید او حمیده هم امیدوار دي او هم حیران او زړه نازړه. ښه کاکا صحیح ده، ښه څنګه ځان وپېژنو او ځان پلټل له کوم ځای نه پیل کړو؟ کاکا ورته وایي 4 لیستونه به جوړوئ. 4 لیستونه. حمید او حمیده حیران دي، اما لږ امیدوار او لږ مسکا یې په مخ راغلې ده. لومړی هغه لیست دی چې ستاسو اوسنۍ ستونزې بیان کړي، لکه کار نه لرئ، په کار پسې ګرځئ، سختي ده، د کور کرایه لوړه ده، راتلونکې نامعلومه ده، په وطن کې کورنۍ غړي پاتې دي او د وطن حالات او داسې نور. ښه دا خو اسانه دی. دویم لیست به لږ سخت وي، خو که فکر پرې وکړئ هغه هم جوړولی شئ. هغه لیست هغه عاطفي عکس العملونه خپل پیدا کړئ او ویې لیکئ.
مثلا کله چې سټرس در باندې راغلی وي آیا زیاتره په قار وئ که زیاتره خفه وئ او یا که زیاتره په ډار کې وئ هغه څه چې ډېر تاسو ته پیښیږي د هغه د 5 ډولونو نه چې خفه او په ډار کې یا تشویش کې او په قار او پښیمانه یا احساس د ملامتۍ او احساس د حقارت یا ټیټوالي یا شرم. ښه دا خو اسانه نه دی خو کوشش به وکړو. کاکا وایي دریم لست تر دې هم لږ سخت دی او هغه دا دی چې د هغو شیانو لست جوړ کړئ چې تاسو ته په نشت کې یا کمښت کې ښکاري او تاسو یې ارمانجن یې دا نه لرو او هغه نه لرو او په دې خاطر ځان یا درته بد ښکاري یا ټیټ یا ناکام. او څلورم لست د ځان پیژندلو دپاره ډېر مهم دی او هغه تر ټولو سخت دی او هغه د ماشومتوب څخه د منفي تصوراتو د ځان په باب د منفي تصوراتو پیدا کول دي. بعضې کسان په یو حالت ډېر خفه شي ځکه چې هغه د دوی یو د طفولیت تصور ورته رښتیا ښکاروي که زه د چا نه خوښېږم زه بدرنګه یم کافي استعداد نه لرم ښه سړی نه یم او داسې نور چې اکثرا دا په فعلا د حقیقت سره مطابق نه دي اما په یو شکل نه یو شکل د رواني فشارونو په زیاتېدو کې تاثیر لري. کاکا حمید او حمیدې ته وایي وارخطا ښکارئ. خیر دا لستونه به هم یو ځای جوړ کړو ځانونه به چې وپېژنئ او هغه چې ختم شو بیا وروسته به د اعصابو او د ځان د ارامولو دپاره هم تمرینونه وکړو او د هغې نه وروسته به بیا تر ټولو مهم په خپل ځان او خپل ژوند کې نوی نظم راولو. ډېر نوي راغلي کډوال ممکن دلته د زده کړو شوق ولري حتی دلته داسې پوهنتونونه هم شته چې تاسو ته د دې دپاره پیسې درکوي چې تاسو زده کړې وکړئ نو ولې یې نه کوئ؟ شاید ستاسو پوښتنه دا وي چې دلته موږ په کوم معیار درس لوستلی شو او همدارنګه د کاناډا د زده کړو د بهیر په هکله عمومي معلومات له کومه کړو. ورځو دا مسله هم له میلمه سره شریکوو بیا راګرځو ملتیا مو وکړه. په کاناډا کې د نوي راغلیو افغانانو لپاره یا د وطنوالو لپاره د زده کړو دوام یا د ښوونیز بهیر یا د زده کړو د بهیر بیا پیلول دا چندان سخت کار نه دی. غواړم واضح کړم چې دا اسانه کار دی او په دغه برخه کې هغه کوم غلط باورونه چې موجود دي چې ګواکې د افغانستان زده کړې په کاناډا کې مهمې نه دي یا نه حساب پرې نه کیږي غواړم په خپلو خبرو کې دغه شیان تر ډېره حده پورې رد کړم. داسې ولې زه وایم چې په کاناډا کې د نوي راغلي افغانانو لپاره د زده کړو دوام یا د زده کړو بیا پیلول دا اسانه کار دی. څو ټکو ته اشاره کوم. اول شی چې په دې باندې دلالت کوي هغه دا دی چې که چیرې تاسو په افغانستان کې لیسه لوستې وي یعنې له ښوونځي څخه فارغ یاستئ او شهادتنامه ولرئ تاسو مجبور نه یې چې له سره بیا په کاناډا کې ښوونځی ولولئ. تاسو که چیرې انګلیسي ژبه زده وي تاسو کولی سئ مستقیم پوهنتون ته اپلای وکړئ یعنې پوهنتون ولولئ او که چیرې تاسو په افغانستان کې د پوهنتون د فراغت سند ولرئ له یو څو محدودو پوهنځیو پرته چې هغه په افغانستان کې نشته یا دلته هغه معیارونه سره فرق لري تاسو اکثریت پوهنځیو کې تاسو کولی سئ خپلې زده کړې وکړئ. یعنې په دې معنی چې که چیرې تاسو لیسانس په افغانستان کې لوستی وي تاسو کولی سئ ماستري ته دلته اپلای وکړئ په کاناډا کې ماستري ولولئ
په عین حال کې که چیرې تاسو په افغانستان کې ښوونځی په نیمه کې پرېښی وي، تاسو کولی سئ د خپل عمر په مطابق په هغه سیم کې شامل سئ چې ستاسو عمر تقاضا کوي. په دې معنی چې که چیرې تاسو 10 کلن یاستئ، تاسو په 4م 5م صنف کې امکان دی ولرئ چې تاسو خپلې زده کړې پیل کړئ. که چیرې تاسو 18 کلن یاستئ، امکان دی ولرئ چې په 10م صنف کې تاسو خپلې زده کړې پیل کړئ. یعنی په ښوونځیو کې د افغان ماشومانو یا د ځوانانو شاملېدل پروسه ډیره په کاناډا کې اسانه ده، په دې معنی چې تاسو د په زیاترو مواردو کې د خپل عمر پر اساس په ښوونځي کې شاملیږئ. او که چیرې تاسو مثلا د 18 کلنۍ او 19 کلنۍ نه عمر پورته وي او غواړئ ښوونځی ولولئ، تاسو بیا د لویانو په ښوونځي کې شاملیږئ. او ډیره جالبه دا ده چې تاسو یوازې 3 کاله ښوونځی لولئ، یعنی له 3 کالونو یې کم لولئ. که چیرې ستاسو د انګلیسي ژبه قوي وي، تاسو له 3 کاله نه کم ښوونځی لولئ او له 12م صنف نه فارغېږئ. او بله جالب خبره درته وکړم چې که چیرې تاسو اصلا په افغانستان کې ښوونځی هم نه یې لوستی، ولې یوازې بیا وایم که چیرې په افغانستان کې تاسو اصلا ښوونځی هم نه یې لوستی او تاسو کاناډا ته راسئ، وغواړئ چې ښوونځی دلته پیل کړئ، عمر مو مثلا تر 23 کلونو نه له 20 کلونو نه پورته وي، تاسو یوازې 3 کاله ښوونځی لولئ او له 12م ټولګي نه تاسو د فراغت سند ترلاسه کوئ. فرصت‌های تحصیلی بسیار خوب است در کانادا برای کسایی که بخواین درس بخوانند. اینجا ما به نام کمک‌های را داریم به نام اوسپ و بعض کمک‌های مشخص دیگه است که ما در بخش کاریابی داریم به نام انسنتیو. یک کسی که میاد با ما کار میکنه، ما با کمپانی‌ها میگیم که ایرا مثلا به ظرف 3 ماه در قسمت پید پلیسمنت به شکل پرکتیکوم قبول کنه و تا ظرف 3 ماه ما هم پیمنتش ما میکنیم. اگر کسی مثلا میخواهد در قسمت از این که بخواهد تحصیلات خود ادامه بده، در قسمت ادامه تحصیل بخواهد با یکی از دانشگاه ها یا پانتون از اینجا اپلای کنه، اینا میتونن از طریق پروسه دولتی که به نام اوسپ است که او 2 بخش برشان پول میده، یکی لون است و یکی گرانت. یک قسمت کمش قرضه می باشه و یک قسمتش به شکل گرانت است که مطابق تعداد فامیل، مطابق عاید سنجیده میشه برشان داده میشه. و افغانایی که نو آمدن بسیار خوب است که اینا در یک بخش تحصیل کنن، به خاطر از اینکه وقت نو میاین عایدشان کم می باشه و مطابق عاید کم پول گرانت زیادتر برشان دولت میده و از این طریق میتونن در رشته دلخواه خود برن. اما فراموش نشه که کسی که تحصیل میکنه در اینجا پیش از اینکه در بخشای تحصیلات عالی مراجعه کنه، به خاطر درس باید از اسنادهای خود در World Education Services یا University of Toronto یک دیپارتمنت داره به نام Comparative Education Services که اونجا ارزیابی کنه. بعد از اینکه اسنادشان ارزیابی شد مطابق اسناد کانادا، اینا میتونن بر بخشی که بخواهن به برنامه ماستری، لیسانس و ماسترای دکترا و بقیه برنامه آموزشی استفاده کنن، اپلای کنند. ممکن له یو شمېر افغانانو څخه دلته لوی او کوچني جرمونه هم ترسره شي. دا په دې خاطر چې دوی د کاناډا له حقوقي کړنلارې یا سیستم څخه ناخبره دي. یا هم ډېر افغانان دلته موټر په بې پروایۍ سره چلوي. دا هم په دې خاطر چې دوی د کاناډا له ترافیکي سیستم یا کړنلارې څخه ناخبره دي. دلته د نویو راغلو کډوالو لپاره آیا داسې نهادونه شته چې دوی هلته ورشي ترڅو د کاناډا له حقوقي کړنلارې یا د ترافیکي قانون څخه ځانونه خبر کړي؟ ورځو دا مسئله هم له مېلمنو سره شریکوو، بیا راګرځو، ملتیا مو وکړئ. رفیجیایی که نو میاین اگر اینا به حساب اگر بفهمن یا نفهمن مرتکب کدام جرم شون، آیا در کیسشون تاثیر داره؟ 100% تاثیر داره که بالای کیس رفیجیشون اولی خب با مجرد وقتی که یک جرم صورت میگیره بدون از اینکه ثابت شه یا نشوه، وقت عاجل کده به CBC اطلاع میرسه که یعنی باید کیس سسپند شوه، کیس عاجل سسپند میکنن. و این معنی است تا زمانی که می کریمینال کیس از جریان داره تا مو زمان دیگه کیس رفیجیشون استاد است، سسپند است.
یعنی دیگه آر پی دی هیچ کار نمیتونه سر کیس تا زمانی که به حساب محکمه جرمیشون خلاص شود. و وقتی که مثلا در محکمه به حساب یعنی کیسشون که جریان داره در صورتی که اینا یعنی مجرم شناخته میشن، این حال مهم است که زمان است که آیا کیسشون دوباره روان میشه، یعنی دوباره نرمال شروع میشه یا نمیشه. این نظر به است که جرم مجازات از چقدر است. بعضی چیزایی است که بسیار به نظر مردم مثلا نرمال به نظر میرسه، مثلا unwanted، من گفتم مثلا در سرک میری یا مثلا در مال است، مثل یک چیزی که مثلا یک کلچر بعد که در غانا بود مثلا تچ میکنن نفره، یا مثلا unwanted است که به حساب یعنی چیزی است که سکشوال اسالت میشه کانادا و این یک جرایم بسیار شدید است کانادا و مجازاتش بیاد زیاد است، ولی یک چیز نرمال به کلاینت نظر میرسه او ما هیچ چیز نکردم، یا مثلا ولی او کسته یک جرم بسیار کلان است، یک جرم است که مثلا در کانادا مجازاتش میتونه تا 10 سال باشه. با او خاطر وقتی که مثلا بعض اوقات نظر بالات میبینه، مثلا اگه در صورتی که یک طرف مقابل خرد باشه یا طرف مقابل چند بار برش گفته باشه یا یکی چه قسم صورت گرفت، نه تمام از اینا در جرم یعنی داری که تعیین مجازات نقش داره. بعد از وقتی که تعیین مجازات صورت میره و مجرد که اگر شخص مثلا جرمش 10 سال مجازات باشه ولو که داخل مثلا زندان باشه نباشه کیس ریفیجیش خلاص میشه دیگه، نمیتونه که ریفیجی به حساب دیگه بس دوباره شروع نمیشه از این نفر. در صورتی که مثلا جرایمش که مثلا در صورتی که مثلا همین سمری یا تا مثلا تا 6 ماه مجازاتش باشه ولی در زندان چیز نباشه، باز اوست دوباره میتونه کیس پس دوباره شروع شه. ولی مشکلش است وقتی که یک نفر جرم کرده یعنی خودش نقش منفی بالای کیسش داره، خودش یک نقش منفی داره، مثلا به خصوص سکشوال اسالت، به خصوص مثلا دومستیک وایلنس، کیس‌های هستن مثلا بسیار کیس‌های خطرناک است. به خصوص یک نفری که رفیجی هم هست، مثلا چه قسم فکر کو یک نفری که مثلا میخواد یک نفر رفیجی یا پروتکشن بده برش، وقتی ببینه که به داخل مملکت اطلاعات سکیوریتی مثلا یک به حساب نفر است که به حساب امکان داره که به جامعهشان منفی باشه، با او اساس هم تصمیمی که در موردش میگیرن بسیار متفاوت میباشه. با او خاطر یعنی هر کس دوست داره که یک نفر مثبت یعنی در جامعه که میای باید یک شخص خوب باشه. با او خاطر جرم کسته در رفیجی کسایی که رفیجی میکنه بسیار تاثیر منفی داره، به خصوص که بسیار یک جرم عدیم باشه کیستان سسپند میشه تا زمانی که تا زمانی که محکمه یعنی همین جرمیش محکمهش تکمیل میشه تقریبا 2 سال آدم میگیره. 2 سال به سرنوشت رسید یعنی کیس سسپند است. بعد از 2 سال بعد هم میبینی که مثلا نتیجه از مجازاتش چه قسم است، یعنی چند سال است، آیا میره در زندان، یعنی تمام از این نقش داره. کسایی که مثلا کسایی که مثلا رفیجایی که میگن ما خبر نیستیم یا ما نمیفهمیم که جرم است، جرم یک چیز است که مثلا تمام مملکت‌ها یک قسم است ولی بعضی مملکت‌ها رو جدی میگیره بعضی نمیگیره. مشکلی است که مثلا در هیچ مملکت شاید مثلا جای روان مثلا اجازه نباشه که یک نفر unwanted touch کنه. با او اساس این خودش یک جرم است ولی شاید در مملکت فرق بگیره ولی در کانادا بسیار جدی است. با او خاطر بی‌خبری از قانون خودش جرم است، یعنی نمیتونه که یک دلیل شه که در مملکت می چیز عادی بود یا مثلا من نمیفهمیدم قانون یا مثلا ملسانه نمیفهمیدم. خب بعضی اوقات مثلا بعضی چیزا رو در نظر گرفته میشه، مثلا یک نفری که کاملا نفهمه، یک نفری که مثلا بعد مثلا یک چیزی رو ناخودآگاه دزدی کنه یا مثلا پنهان کنه، او چیزایی است که بعضی اوقات مثلا باز مثلا مو کراند صحبت میشه، وکیل باید صحبت میکنه، محکمه هم در نظر میگیره، ولی بعضی جرایم است که بسیار جرایم جدی است که به هیچ وجه اون نمیشه که مثلا بی‌خبری از قانون به او مثلا یا کسی یک منو هستم رفیجی هستم من نمیفهمم اون چیزا تاثیر درش داشته باشه. 100% در کیستان تاثیر منفی داره. به او اساس باید خود در مورد قانون جزای کانادا یعنی اطلاع کافی داشته باشی. من خودم مثلا زمانی که برای اولین بار به کانادا آمدم یادمه اولین چیزایی که به ما اطلاع دادن دوستایی که در طرف بودن که اوش کنی کارو نکنین، این قسم نکنین، مثلا این قسم نکنین که جرم است. با مو قسم خدا باید و اولین چیزی که میگیم در کلچر مملکت خودم آدم میکنیم که مثلا این قانونش چی است، به خصوص قانون جزا. تمام قوانینش مثلا تکس چه قسم است، قانون مثلا جزایش چه قسم است، یا مثلا همه چیز باید معلومات داشته. از حق خود باید در پلیس که مثلا در مورد قانون مجازات معلومات در حق خود باید منایس یک رفیجی باید مکمل در مورد قانون حقوق خود اطلاع کامل داشته باشه. من بسیار کلاینت ها دارم که او مثلا در سوشال سرویس هستن، مثلا میگه او با ما یک ماده ما نمیتیم پول به خاطر اینکه تو ورک پرمیت نداری، ولی نفر که است اصلا قانون نمیفهمه، از خود نمیفهم چه قسم دفاع کنه، در حالی که جای وجود نداره که مثلا چیزی گفته باشه تو سن نمبر داشته باشی به خاطر سوشال سرویس بگیری، ولی خود از اون نمیفهمه که از خود چه قسم دفاع کنه. با او اساس طرف مقابل هر قسم که چند میگه اینا فکر میکنه که راست است. به او خاطر باید خود در مورد حقوق خود مکمل حقوق و مکلفیت‌های خود
آگاه بسازه. بسیار نهادهای وجود داره که مثلا به اینا کمک میکنه، مثلا نهادهای جامعه، مثلا به نظر من افغان‌ها هم نهادهای زنان افغان هستند که اونا باید برنامه‌ای داشته باشن، به خاطر که از دولت فند میگیرن، برنامه دارن به می آگاهی دهی که چه قسم به خصوص مثلا یک نیوکامر که چه قسم خود در جامعه اینتگریت کند، یعنی چه قسم در جامعه خود یعنی تمام حقوق و مکلفیت‌های خود بفهمه. و همچنان در پلیه زو مثلا بعضی نهادهای دیگه است که نال مثلا به زبان‌های متفاوت است. اگر زبان فارسی که مثلا بسیار نهادهای شاید که به مردمای ایران باشن، از طرف ایرانی‌ها باشن، اونها هم میتونن برنامه نیوکامر هستن، برنامه برشان داشته باشه، آگاهی در مورد کل چیز است، چه قسم تکس تا باید خانه پوری کنی، مثلا چه قسم تکس تا پی کنی، یا مثلا چه قسم حتی برات میاد چه قسم بانک اکانت جور کنی، و همین قسم حتما معلومات در مورد این که مثلا اگر خدا نخواسته کدوم جرم میکنی چه قسم نتیجهش است، کل از این معلومات شاید داشته باشن. ولی من مطمئن هستم که نهادهای بسیار زیاد داره که مثلا خود دولت کانادا فند میده برشان باید نیوکامرها را آماده بسازن. دیگه ای که مثلا کسایی که پرمننت رزیدنت هستند در کانادا و سیتیزن، کسایی که سیتیزن هستند باز اونا دیگه وقتی که جرم میکنن یعنی بالای استاتسشون کدام تاثیر نداره. کسایی که سیتیزن کانادا هستند صحیح است که مجازات داره، ولی که مثلا استاتس سیتیزن خود از بده یک چیز وجود نداره، وای که سیتیزن هستند. ولی کسایی که پرمننت رزیدنت هستند 100% بازم چی هستند تاثیر منفی داره. در صورتی که مثلا اینا یک جرم میکنن و جرمشون مجازاتش 6 ماه بالا میشن از زندان یا 10 سال است مجازاتش، اتومات پرمننت رزیدنسی خود از دست میدن. به این معنا که تا زمانی که پرمننت رزیدنت هم هنوزم چی نیست، مثلا سیف نیست. خب حتما به جرم خود گفتم براتون مثلا که نباید کسی جرم مرتکب شه، ولی پلیس از که مجازات داره، یعنی بالای استاتس هم تاثیر داره. کسایی که رفیجی هستن هم پرمننت رزیدنت هستن، ولی کسایی که مثلا سیتیزن هستن باز به واده که در استاتسشون کدام تاثیر نداره، ولی مجازات یایشون هست ولی تاثیر استاتس یعنی استاتس خود از دست نمیدن. او ځینې زمونږ هیوادوال دي چې هغوی دلته د افغانستان په شکل باندې کله چې لین چینج کوي نو یو دم ځي. دوستانو دا ځان ته اصول لري چې لین موږ چینجوو څه رقم یې چینجوو. یا ځینې وخت کې حتی زه یو بل مثال هم درکولی شم. پرون ما یو شاګرد ته درس ورکوو د تورنکلف په علاقه کې یو لین و او څنګ کې زما د بایسکل لین و، نو هغه چې ولیده چې موږ هغه سرعت مراعاتوو او په دغه کوڅې سرعت د سړک سرعت 40 و نو روانو، نو زما خپل یو هیوادوالو چې هغه ما ولیده د بایسکل د لینه په ډېر تیز سرعت سره راغی او د موږ مخې ته ځان واچوه. نو دا ډېر یو یعنی خطرناک عمل دی چې موږ تاسو کوو. یا مثلا د نورو خلکو په د سړک کې کټ کوي یا مثلا بې ځایه بریکونه نیسو، دغه ټول خطرناک کارونه دي چې دلته موږ تاسو کوو چې انجام یې ښه نه ده. نو راځئ چې له دې څخه ډډه وکړو او هغه کوم اصول او قوانین چې د دغه هیواد دي دا پر ځان باندې عملي کړو او هغه قانوني موټرواني وکړو. ځینې وخت داسې هم پیښیږي چې دغه موټرواني چې ده دغه د موټر لایسنس چې ده اکثره هیوادوال زموږ فکر کوي چې دا د دوی یو حق ده. دا حق نه ده دوستانو، په دې باندې باید موږ تاسو ځان پوه کړو. دا حق نه ده، دا یو امتیاز ده چې موږ تاسو ته کاناډا یا د انټاریو ولایت موږ تاسو ته راکوي. دا یو امتیاز ده. په دې کې حتی دغسې کارونه هم کیږي چې دا یو جرم کیدلی شي. حتی موږ تاسو چې سټنټ ډرایوینګ ده، سټنټ ډرایوینګ یو مثال به زه د سټنټ ډرایوینګ درته درکړم. ځینې وخت کې که چېرته موږ چراغ ته ولاړ یو، چراغ سور ده چې کله شین کیږي تر څو چې هغه نور موټر حرکت کوي. ځینې زموږ هیوادوال داسې هم شته ده تر څو چې هغه نور موټر حرکت کوي د یو دم هغه لیفټ ټرن کړی. دې ته وایي سټنټ ډرایوینګ چې دا ډېر یو ستر جرم ده، ډېره غټه جریمه هم لري، حتی جیل ته هم ورباندې تللی سئ. حتی د شرابو څښلو په وخت کې که چېرته تاسو ډرایوینګ وکړئ دا یو ستر جرم ده. کیرلیس ډرایوینګ ده چې د هر یو جدا جدا پوینټونه له لاسه ورکوئ، جیل یا بندیخانې ته هم تاسو کولی شئ، یعنی حکومت کولی شي تاسو بندیخانې ته هم په دې وجه باندې بوځي، ځکه دا یو ستر جرم ده او باید موږ تاسو باندې د خپل ځان حفاظت او د نورو خلکو حفاظت لکه څنګه چې موږ تاسو باندې فرض ده، نو دغسې دلته یو قانوني ضرورت هم ده چې باید موږ تاسو یې مراعات کړو. او یوه بله موضوع چې ډیره مهمه موضوع ده دوستانو، اکثره موږ افغانان په دې باندې عادت یو چې یو بل کره میلمانه ځو، یو بل چا کره که ځو موږ تاسو، نو اکثر موږ خو الحمدلله کورنۍ غړي زیات وي نو په موټر کې نه ځایږي. بیا موږ تاسو چې کوو چې اکثره په شا سیټ کې که 3 نفره ځایږي موږ 6 کسان کېنوو. که مثلا عموما د ماشومانو په هکله ما په خپلو
سترګو باندې لیدلي دي داسې حالتونه مې لیدلي دي چې ماشومان مقصد په شاته اچولي حتی د ټرنک نه هم ما لیدلي دي چې ماشومان یې راویستلي دي یو کورنۍ وه چې له نیاګرا فالز نه راغلي وو تقریبا 4 ماشومان یې په ټرنک کې اچولي دا ډېر ستر جرم ده دوستانو د چایلډ سیفټي هر ماشوم تاسو کېنوئ په موټر کې هغه باید کار سیټ ولري او د هر یو د وزن مطابق کار سیټ باید تاسو په موټر کې ولرئ هیله ده چې هیڅ کله داسې کار ونه کوي چې اضافه کسان په موټر کې چې څومره کمربندونه وي د هغې مطابق تاسو کولی شئ مسافر په موټر کې کېنوئ له هغې نه اضافه یو ستر جرم ده ډېر نوي راغلي کډوال ممکن په لومړیو کې د کافي له خوړو نشتون سره مخ شي دولت هم ورته دومره پیسې ورکوي تر څو دوی خپل میاشتني مصارف پرې پوره کړي مثلا که هغه د اوبو د برق بیل دی د تلیفون بیل دی او همدارنګه د برق بیل دی آیا دلته په تورنټو کې داسې اسلامي د خوړو بانکونه شته چې یو نوی راغلی کډوال ورڅخه استفاده وکړي که وي پروسه یې څه ډول ده او همدارنګه نوي راغلي کډوال دغسې د خوړو بانکونو ته څه ډول لاسرسی پیدا کولی شي ورځو دا مسله هم له میلمه سره شریکوو بیا راګرځو غواړم چې تاسو ته د حلال فوډ بانک یا د اسلامي فوډ بانکونه چې دلته دي د هغې په باره کې معلومات درکړم ځکه اکثر زموږ افغانان چې راځي خو خامخا دلته خو په کاناډا کې ډېر زیات مشکلات دي دومره عاید په اوله کې نه چې ایله هغه خپل مصارف یا هغه پوره کړي لکه کرایه د کور دا خو غټ مشکل دی اکثریت زموږ ستاسو دې ته ضرورت پېښېږي چې باید فوډ بانک ته لاړ شو یا مطلب کوم ځای نه موږ وړیا د خوراک مواد پیدا کړو نو موږ تاسو خو مسلمانان یو الحمدلله نو حلال فوډ بانکونه د حلال فوډ بانکونو په باره کې موږ کولی شو چې تاسو ته معلومات درکو یا تاسو په مختلفو فوډ بانکونو کې بالخصوص د افغانانو او یا په عموم کې لکه د ټولو مسلمانانو چې مطلب دلته څومره فوډ بانکونه دي د عربو دي د نورو ملکونو دي پاکستانیانو دي هندوانو دي د انډیانو دي او د افغانانو دي نو تاسو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړي بالخصوص زه کولی شم چې تاسو ریفر کړم دې فوډ بانکونو ته حلالو فوډ بانکونو ته البته نو انشاءالله تعالی چې تاسو ښه په ډاډه زړه باندې کولی شئ چې ما سره رابطه وکړئ یا د NSS هر یو غړي سره رابطه وکړئ یا مطلب طریقه دا ده که زه درته یو جنرال دغه وکړم تاسو دلته په ګوګل کې سرچ کولی شئ چې حلال فوډ بانک نو هغې اکثر له فوډ بانکونه داسې چې هغه اول اوس خو نن سبا د انفلیشن یا د ګراني ډېره زیاته شوې ده هر یو فوډ بانک مستقیم دغه نه ورکوي نه راجستر کوي دفتر نه راجستر کوي درته وایي چې ثبت نام وکړه نو بیا چې د بل ارګنایزیشن یا زمونږ ریفرنس وي نو انشاءالله تعالی چې په اسانۍ سره به تاسو په هغې کې راجستر شي او مطلب هغه په هفته کې یو ځل دوه ځل چې کوم فوډ بانک دی کوم حلال فوډ بانک کې انشاءالله تعالی تاسو به ورځئ تاسو ته به مواد درکوي درنو لیدونکو په کاناډا کې د کور د وسایلو اخیستل هم د نویو راغلو کډوالو لپاره یوه جدي ستونزه ده که چېرته تاسو د کاناډا په مارکیټ کې د کور لومړني توکي اخلئ ممکن له 500 څخه تر $6,000 پورې مصرف وکړئ خو دلته داسې بنسټونه هم شته چې تاسو ته د کور لومړني توکي وړیا درکوي خو څه ډول او همدارنګه نوي راغلي افغان کډوال له دې فرصت څخه څه ډول ګټه ترلاسه کولی شي ورځو دا موضوع هم له میلمه پوښتو بیا راګرځو ملتیا مو وکړئ په لنډه به تاسو ته ووایم چې څوک راځي او طبعا نوی نو فرنیچر یا نور د کور سامان چې دی هغه پکارېږي ورته نو بالخصوص فرنیچر به تاسو ته ووایم موږ د NSS کې تاسو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ موږ تاسو ته د ارګنایزیشنونه یا هغه ادارې چې کوم مفت فرنیچر ورکوي سپیشل د نیو کمرو دپاره نو تاسو ګایډ کو او یا داسې نور داسې ادارې یا داسې ارګنایزیشنونه نان پروفیټ ارګنایزیشنونه چې دي هغې سره زموږ لینکس دي یا هغې سره زموږ رابطه ده تاسو موږ هغې ته ریفر کو او
تاسو ته د فرنیچر دپاره اپلای وکړي یا ځکه دلته خو سیستم ټول آنلاین دی نو هر یو سیستم هر یو دغه ته چې تاسو اپلای کوئ د فرنیچر دپاره یا نور څه د کور سامان دپاره په هر یو اداره کې یا په هر یو ارګنایزیشن کې هغه خپل برخ لري. موږ کولی شو تاسو سره په دې کې کومک وکړو چې تاسو هغې ته راجع کړو یا هغې ته تاسو موږ ریفر کړو. نو تاسو کولی شئ چې تاسو NSS سره رابطه وکړئ، بالخصوص ما سره ایمل رحماني سره. نو زه کولی شم تاسو ګایډ کړم یا تاسو هلته ولیږم او خپل ریفرنس باندې تاسو ارګنایزیشنونو ته ولیږم چې هغه کولی شي چې تاسو ته فرنیچر واخلي د نورو ادارو نه او تاسو ته ثبت نام وکړي. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې په دې خپرونه کې ستاسو تر ډېره ستونزې حل شوي واوسي. موږ هڅه کوو چې په کاناډا کې دې ته ورته له نورو ستونزو د افغان کډوال چې ورسره مخ دي ځانونه خبر کړو او د حل په موخه له مختلفو نهادونو او اشخاصو سره خبرې وکړو. تر بیا چې زه احسان کمال په بله خپرونه کې ستاسو درنو حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.